علیه وسلم مبارک فرمایي هر وخت پر ما باندې درود شریف وایست چې څوک ډیر ډیر درود شریف وایي نبی علیه الصلاة والسلام وایي دغه سړی زما د شفاعت مستحق دی. یو حدیث مبارک کې داسې راځي که چا د ورځې 100 واره درود شریف ووایه دغه سړی د شفاعت د نبی علیه السلام ورته واجب دی. خاص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي د جمعې په ورځ درود شریف ډیر وایست. الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د جمعې په ورځ باندې ملائکې ستاسو درود ما ته رارسوي. زه په خبرېږم په دا درود باندې چې پلانکی امتي مې درود وایي. بعضې علما کرام لکه زموږ په مذهب کې یو لوی عالم دی د ډېر احادیثو غټ امام دی 400-500 کاله مخکې مولا علي قاري صاحب نومیږي. هغه مبارک وایي چې د جمعې په ورځ نبی علیه السلام په خپله اوري ملکو ته هم ضرورت نه لري چې دا درود شریف ته دلته وایه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې هلته په خپله اوري. بیا صحابي پوښتنه ځینې کوي چې ته به نو دا زموږ درود څنګه اورې نو ته خو به مړ سوی یې خاورو به خوړلی خاورې سوی به یې په قبر کې به یې د الله پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم ورته وایي ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبیاء فنبی الله حی یرزق. الله پر مځکه حرام کړي دي د نبی بدن ځکه نسي خوړلی. دا صحیح حدیث دی ابو داود شریف کې نسائی شریف کې د نبی بدن ځکه نسي خوړلی بلکې انبیاء علیهم السلام په قبر کې ژوندي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي رزق خوري. الله بلا کیف د خپل جانبه یو د غیب رزق ورکوي. د دنیا غوندې رزق نه دی یو جلا رزق دی د دې د الله د مابین. انبیاء علیهم السلام بدن خوړل د پر مځکه حرام دي نسي خوړلی. پر دې د 4 مذهبو اتفاق دی چې انبیاء په قبرو کې ژوندي دي. د جمعې ورځ ده اسم درود شریف ټول وخت کوشش د دې کوي. ګورئ زموږ خو اعمال ډېر ناقص دي که نه. خو هر سړی په خپل ځان خبر یو نو د دې ضرورت نشته چې زه وایم چې پلانکی ته داسې یا زه داسې یم. خو هر سړی د خپل ځان سره خبر یو چې موږ څه کړي دي. اله العالمین څونه غټ حساب راپسې دي او موږ څه کړي دي. بس دغه د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم شفاعت که منصب سو دا مو غټه برخه ده. که هسې هغه په امت کې شمار کړلو چې ته زما امتي یې دا لوغ برخه ده چې هغه به موږ په امت کې شمار کړي که نه. انشاءالله هغه هم په مخلوق کې بیا په ټول مخلوقات کې ارحم ذات ډیر رحیم ذات هغه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی. خو نو زموږ د خوا مې څه واویسته وسیله خو نه غواړي. دا زموږ کتابونه چې دي د ملایان ناست دي دا موږ چې د طالبان ته سبقان وایو د دې سبقانو په هر کتاب کې چې وګورې په سر کې بسم الله وي بیا الحمدلله وي بیا صلات د نبی علیه السلام باندې درود. نو بیا د کتابو د محشیان پر لیک کې د صلات یې ولې راوړي وای دا ذکر راوړي چې الله بلا کیف ته موږ د نبی علیه السلام بیا وویستې ځان نه سره سوالی. که دا وویسته نه یې موږ د اله العالمین سره تعلق نسو جوړولی ځکه الله بلا کیف ډېر پاک ذات دی او انسان من حیث الانسان ډېر ناپاکه دی. نو الله بلا کیف په ډېر پاکۍ کې دی ناپاک ډېر ناپاک هغه ته ځان نه سره سوالی. په مابینځ کې به یو داسې واویسته وي چې په انسانیت او بشریت کې به زموږ سره یو ځای وي او په پاکی کې به نور د اله العالمین په مخلوق کې به هغه پاک مخلوق بیا دی وي هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. لہذا درود شریف همیشه بیا داسې په مجلسو کې ګوري دا مسله اسی په مخه رالل مقصود خو بیان مې بل شی ولته خو مولوي صاحب غږ وکړي چې بیان وکړه د مناسب خو د فاتحې د مقام سره نورې خبرې لږ به وکړو انشاءالله. خدا یو مسله ده درته بیانې چې مجلس کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم یادېږي هر پلا وایست صلی الله علیه و آله وسلم. دا هر پلا ورسره وایست دا چې یو پلا ګوره دا نوم یادېږي ورسره وایي هغسې ناست دی. بس دا د هر پلا حدیث مبارک دی 10 رحمته در باندې نازلېږي 10 رحمت 10 ګناه په یو پلا خدای تعالی در سره ځي. نو دا وایست دا په مجلس کې چې یو پلا یاد سو دا ویل واجب دی که د نه ویل غاړې دي بندې دي. په ګرد عمر باندې یو پلا درود شریف ویل فرض دی. په مجلس کې یو پلا ویل واجب دی چې په مجلس کې نوم یاد شي. په لمانځه کې ویل سنت دی. دا بار بار ویل زموږ په مذهب کې مستحب دی. که څه امام مالک صاحب غټ امام دی هغه وایي هر پلا چې د نبی علیه الصلاة والسلام نوم یاد سو ته به صلی الله علیه وسلم وایه وایي هر پلا واجب دی که د نه ویل وایي په ګناهګار یې. لهذا هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې هغه د ټول دنیا نازولی پیغمبر دی. نو درود شریف باید چې په مجلس کې ناست یاست د فاتحې د مجلس مقصد دا وي. ګوره فاتحې ته موږ ولې راځو؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي مشکات شریف کې حدیث دی که یو مسلمان ورور د بل مسلمان په غم کې فاتحې ته ورلی الله بلا کیف د جنت کالی ور واغوندي. دا څومره غټ اجر دی. د اجرا د فاتحه د زموږ تاسې غم و شادي لمانځل دا خورا په شریعت کې غټ ثوابونه لري.
یو خدا دی چې اوس موږ د دې شیانو څخه په لوی لاس باندې رواجونه جوړ کړي دي، ثوابونه مو خراب کړي دي، نیتونه مو خراب شوي دي. بس پاتا ته په دا نیت ورځو که زه نه ورلم بیا نو دی بل ورځ ما څه خوا به دی، بیا زما سر سلام باندې بیا فلان دی. فاتحې ته په دغه نیت ورځه دا مسلمان دی، پر ما حق دی، د مسلمانۍ حق دی، د مسلمانۍ همدردي ده چې موږ در مابینځ کوو. یو مسلمان به د بل مسلمان په غم کې ځان شریک کړي. دا فاتحې ته عربي کې تعزیه وایي. تعزیه وایي تسلی ته. د فاتحې مقصود دا وي چې سړی راسي د مردق قربان ته تسلی ورکړي چې بس دا راځي، دا پیښیږي، دنیا مرګ زموږ د مرګ یو مرګ زموږ دی. د تسلی د فاتحې مقصد تسلی وي. زه ملګرو ته کله کله دا وایم، فاتحو کې داسې هم مه کوئ چې خالص یو مخ قرآن تلاوت بعضې فاتحو کې شروع وي، چاته وار د خبرو مور کو، یا خالص دعاوې کوه چاته وار مور کو، یا څه تقریر کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاتحې ته د حضرت ابي سلمه رضی الله تعالی عنہ ورلی، مشکات شریف کې حدیث دی هلته تقریر کړی دی مبارک علیه. څه تلاوت کول، څه دعاوې کول، څه د هغه مړي د کورنۍ سره تسلي خبرې کول، دا د تعزیه مقصد وي. د زموږ تاسې د مشروع شیان چې کوئ دا ډېر ثوابونه لري په شریعت کې. الله جل وعلا شنهو دي د دغه اجي کاکا او د دغه ادي چې د دوی مور وفات شوي دي، الله دې هغه اولادو ته صبر جمیل ورلره ورکړي، پر دې دې الله العالمین رحم وکړي. یقینا خو صدمه غټه صدمه ده چې سړی فکر وکړي مور و پلار دواړه په یوه ورځ ښخول، دا خورا غټه صدمه ده. ځکه د الله په نعمتو کې د مځکې پر مخ باندې بیا لوی نعمت تر اسلام راوروسته مور و پلار دي. دا خورا لوی نعمت دی چې چاته اله العالمین ورکړي دي، ژوندي دي، هغه دې د نعمت لوی لحاظ فکر ولري، شکریه به یې چا ادا کړي. که د چا څه اخیستل سوي دي الله دې رحم پر وکړي، الله دې د حق څخه خلاص کړي. مور و پلار لکه حدیث مبارک هم داسې دی، د پښتنو کې مشهوره ده، وایي د جنت د مور و پلار در پښو لاندې دي. دا حدیث دی، یعنی که مور و پلار نسوه در سره راځي جنت نسته. جنت تا ته در هغه ساعته نه درکول کېږي چې مور و پلار راځي نسي. ګوري د شهید څونه مقام دی، علما ناست دي، قرآن، احادیث، علما، مفسرین، محدثین. شهید به اله العالمین په سره کم مقاماتو نازي، د شهید بیخي لوړ مقام دی. در نبی راورسته، در انبیا راورسته په امت کې لوړ مقام په مرګو کې هغه شهادت مرګ دی. مګر د شهید په باب کې حدیث دی، طبرانی شریف کې حدیث دی، که یو سړی شهید سو مور و پلار ځینې ناراض وو، نبی علیه السلام یې دا سړی جنت ته نشي تللی. دوزخ ته هم نه ځي، جنت ته به هم نه ځي. اعراف د جنت او د دوزخ مابینځ کې یو ځای دی، دلته به ولاړ پر اعراف باندې. در هغه ساعته به ولاړ وي چې ټولې غوښې د بدن یې څڅېږي، در هغه ساعته پر اعراف ولاړ شي. شهید دی. دوزخ ته ځکه نشي تللی چې شهید سوی دی، الله یې شهادت هم قبول کړی دی. ګوره هغه شهید چې شهادت هم قبول سي، نو دوزخ ته ځکه نشي تللی چې الله وعده کړی د شهید ته دوزخ نه ورکوي. جنت ته بیا ځکه نشي تللی چې مور و پلار ځینې ناراضه تللي دي. نو جنت هم پر معنا دی، دوزخ هم پر معنا دی. په مابینځ کې د جنت او د دوزخ به ولاړ وي، غوښې به وڅڅېږي، بیا به اله العالمین مور و پلار ورته حاضر کړي، د اعراف پر ځای باندې ورته ووایي چې دا ستاسو اولاد دي، په دنیا کې ستاسې نافرمانه وو، دغه دی جنت ته هم نه دی پرېښی، شهید سوی هم دی دلته ولاړ دی. وروسته د هغې به مور و پلار وبخښي، بیا به جنت ته ځي. شهید جنت ته نشي تللی چې مور و پلار یې ونه بخښي. که پر حق باندې وي ناراضه او دی ناحقه وو، پر باطله باندې. مقصد مې دا دی چې د مور و پلار لکه د پښتنو کې چې متل ده چې د جنت در پښو لاندې دی، یقیني جنت دی. امام بغوی رحمه الله دا اثر نقل کوي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی علیه یو صحابي مریض دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ډیر په تکلیف دی، ته خو راس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورلی صحابي د زکندن حال دی، خو سخت په تکلیف کې دی. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته کلمه د شهادت وایي، اشهد ان لا اله الا الله، هغه یې نسي ویلی. نبی علیه السلام ورته کلمه ووایي، هغه بس خوله یې بنده ده. پوښتنه یې وکړل په دا کور کې دا سړی خو په یو غټه ګناه نه واخته، دا کلمه ولې نسي ویلی؟ د یوه څه یې پوښتنه وکړه، بله څه د هغه بیبي څه یې پوښتنه وکړله، هغوی بله ګناه یې نه ده کړې، زما سړی ډېر نیک و، خو د مور سره یې ډېر بد کول، د مور ازارې دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مور یې ژوندۍ ده که مړه ده، وایي ژوندۍ ده، به یې ورسې رایولې. امام بغوی رحمه الله خپل تفسیر کې د حدیث نقل کوي، مور یې ډېره سپین سرې ده ورته راله. نبی علیه السلام ورته دا ستا اولاد دی، په سخت حالت کې د زکندن را ګرفتار دی، چې ته یې نه وبخښې الله یې نه بخښي، بخښ ورته وکړه. مور یې ورته وایي زه نه بخښم، زه سخت دغه سړي زیر کړی یم، د خپل ښځې پر سر به زه وهلم، زه نه بخښم. نو نبی علیه السلام صحابه کرامو ته یې ورسې بوټي راوړي، زه د سړی سوځم. بوټي چې راوړله ورته کښېښول، دی یې لوړ پر کښېښوئ، مور ورته ولاړه ده، وایي دا څه پر کوې؟ وایي سوځم یې. هغه وایي ما چا دونه عمر پر ده باندې خوارۍ وکښلې،
په خپله خېټه کې مې ګرځوي، بیا مې راکشنۍ رالویوي، دا تکلیفونه دا خوارۍ اوس یې ته راسوځې. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي که زه نه در وسوځم الله یې د جهنم په اور در سوځي. نو د جهنم اور دې خوښ دی که د دنیا اور هغه ابدي دي؟ مور ورته وایي بس ما بخښلی دي. نبی علیه السلام چې ویې ما دې وبخښئ، نبی علیه السلام صحابي ته وایي کلمه ووایه، هغه کلمه د شهادت وویل او پاتې سو. یعنی که مور و پلار سړی نه وبخښي کلمه نه شي ویلی. دا د امام صاحب مبارک چې مور تاسې په مذهب د حضرت امام صاحب قول دی، امام قرطبي ذکر کړی دی، د مور و پلار ازاري ایمان نه شي تېرولی. که یو سړي مور و پلار ازار کړي وه دا سره د ایمانه وی قبر ته نه شي تللی، که ولاړې په قبر کې هم به د ایمانه تللی وی دا ایمان نه شي تېرولی. مقصد مې دا دی د مور و پلار خو ډېر مقام دی، الله دې دې د حق څخه خلاص کړي، اله العالمین دې موږ ټول خلاص کړي. خوراک حق ادا کول یې نه شو کولی. در ځوانان ته د څه خبره په دې کوم ګورې که من دې و پلرونه لرئ قدر یې وکړي، عزت یې وکړي، حق یې نه شي ادا کولی. یو صحابي نبي علیه الصلاة وسلام ته رالی، علامه سعدي رحمه الله دا روایت نقل کوي. نبی علیه السلام ته رالی وایي یا رسول الله زما مور درته قربان سي، زما مور و پلار ډېر سپېڅلي دي، مور مې ډېره ضعیفه ده، د خپل تګ نه ده زما مور. مبارک علیه السلام ته وایي زه په شا باندې وړم، شی نسی خوړلی، زه په خوله کې شی ورکوم، خپل اودس نسی کولی، د اوداسه ترتیب زور برابروم، په شا مې حج ته وړی، د حج مې پکړی دي، ګرد حج مې په وکړي، اودس وکوم، خوراک ورکوم، حق خو بې ادایي. مبارک علیه السلام ورته وایي نشي ادا کولی. وایي ولې؟ نو خو دې زه په غېږ کې ګرځولی یم، زه په غېږ کې ګرځوم، دې ما ته په خوله کې ډوډۍ راکول، زه په خوله کې ډوډۍ ورکوم، دې زما اودس را پاکوي، زه هغه د اوداسه کار زه ورکوم، دې زه په شا ګرځولم، زه په شا ګرځوم، ولې حق نه دی ادا؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي وایي دا یو حق یې ګوره، دې چې ستا سره خواري کښل په دغه نیت یې سره کښل چې زوی به مې رازوان شي، ستا په دغه نیت وه که نه چې خدای به رازوان کړي، خدای به راغټ کړي. ته چې نن خواري ورسره کاږه په دغه نیت ورسره اخته یې چې کله به مړ شي، چې د مرګ په تمه یې دا ستا د ژوند په تمه وه، دا یو حق یې نه شي ورخلاصولی، چې دې ستا د ژوند کوشش کوي چې د مرګ په تمه باندې ناست. لهذا مور و پلار خورا غټ قدر لري. یقینا په شریعت کې چې د مور و پلار کم حق دی، دا حق ما درته وویل را په مخلوق کې در انبیاء علیهم السلام راکښته، بیا په اسلام کې بل څوک داسې غټ حق نه لري لکه مور و پلار. الله دې د دې پر مور و پلار رحم وکړي. انشاءالله دې مور و پلار خو نو د پلار که نو موږ د دې پر مجلس کې ورسره کښېنستلي یو، د حاجي عبدالباري دی او د مولانا دی، دوی هم نیکان خلک دي، د مور و پلار سره ښه ژوند کړي دي. الله دې وکړي چې هغه هم ځینې راضي وي. خو ګورئ اوس خو نو عادي ولاړل، الله دې پر هغو ورحمېږي، تاسو ته دې الله نعم البدل درکړي. اوس نو ستاسو حق دا دی چې په دعا یې مه هېروئ. اوس نو پر مور پلار پر تاسو حق دا دی چې په یو خیر کې مه هېروه، یو ذکر و اذکار پسې کوه، یو تلاوت پسې کوه، دا قبر ته ورځه، دا د مور پلار قبر ته ورځه، نفس زیارت ته ورتلل حدیث دی ګناه ورځي، نفس زیارت ته بیا د خپل مور پلار زیارت ته ورتلل دا در بل ځای ګناه ډېر رځي، ډېر ورځه. دا ژوندي د مړو په انتظار وي. امام ابن کثیر په احادیثو کې غټ امام دی، د علما یې پیژني، د قرآن یو ډېر لوی تفسیر لیکل دي ټول په احادیث کې. هغه مبارک لیکي چې پر دې ټول اهل سنت اتفاق دی، یعنی ټول هغه حقیقي مسلمانان اهل سنت هغه ته وایي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اور د عذاب خلاص دي، عقیده پاکه ده، دې ته اهل سنت وایي. نور د مسلمانانو په نامه ډېر ډلې شته، خو اهل سنت پکې یوه ډله ده. نو اهل سنت والجماعت ټول پر دې اتفاق لري چې مړي ته چې ژوندی ورسي مړی په حال خبرېږي. دا امام ابن کثیر لیکلي دي. هېچا اختلاف نشته. دا نن چې دلته خلک اختلاف کوي چې وایي مړی شی نه اوري، په مړي په تا نه خبرېږي، مړی ولاړې ختم سو، دا د دې جهالت او ګمراهي ده، دا نه خبرې دي، د قرآن او د حدیث خبره دا نه ده. قرآن او احادیث ټول په دې ګواه دي. ګوره امام بخاري باب دی، امام بخاري رحمه الله، باب فی ان المیت یسمع خفق نعالهم. مړی ته چې دا ژوندي روانېږي د قبر څخه، مبارک علیه السلام وایي چې دا شخه کې چې روان دي دا مړی هلته د پښو کرپۍ اوري. دا صحیح حدیث دی، امام بخاري شریف کې دی، هېڅ اعتراض نشته باندې چې وایي مړی نه اوري، نو ورته دغه چیش کوي. د نبي علیه السلام وایي ستا د چوټو ترپۍ اوري چې ملایکې ورته ودرېږي. نو بیا دلته امام ابن کثیر یو واقعه نقل کوي، د ابن الموفق په نامه یو عالم دی، د هغه قصه نقل کوي. هغه وایي وایي زه د مور یا د پلار زیارت ته، یو روایت کې مور راځي، د الروح په روایت کې پلار راځي، زه د زیارت ته ورتللم، مور مې وفات شوی او پلار مې وفات شوی، زیارت ته به ورتللم، هر وخت به ورتللم.
یو څو ورځې پر مابینځ کې وځنډېدم. زه د ملګرو ته کله کله وایم زموږ دا خلک خو داسې دي چې تازه مور و پلار وفات شي نو ښه ډېر عاشقان وي زیارت ته ورځي. باره نو قرار یې باره مور پاته ده، بس باره دی د هدیرې په څنګ کې به کرکټ کي د مور دعا نشي کولی، د هدیرې په څنګ کې به بازۍ کي پلار ته نشي درېدلی. بله پاته سوله بس مور و پلار باره ورک شي د خلکو څخه. یا شریعت کې حق دا نه دی. ورځې به بار به زیارت ته ورځي، هر وخت به ورځي چې هر وخت خلاص شي د مور و پلار قبر به نه پرېږدي. دا عالم وایي زه قبر ته ورغلم، وایي چې ورغلمه بل وخت چې ورغلم ډېر وخت بعده ورغلم، خوب مې لیدی. هلته چې زیارت وکړي چې رالم خوب وینمه، مور راته وایي په خوب کې وایي زوی ډېر وخت نه وې راغلی ولې نه راتللې. وایي ما ورته ویل مورې ته په ما خبرېږي چې زه درځم؟ وایي دا زه چې کومه لار باندې ورتللم هغه داسې یو ګولایي و یو کچګر غوندې درلودی. وایي مور راته ویل په خوب کې ویل قسم دی چې پر کونج را وګرځېږې زه دې ووینم هماغه دې بچی مې راته راغلی، درته خوشحاله سم په قبر کې. ګوره مور پلار ستا ته انتظار کی، قبر مړي د ژوندو د یو خیر و خیراتو د ایصال ثواب د دې شانه انتظار کی. پر دې بیا د ټول اهل سنت اتفاق دی چې مړو ته د خیر و خیرات ثواب ورسیږي. په دې کې هیڅ اختلاف نه دی کړی. که ته دا د اوس زمانې بعضې ملایان وایي خیر مه کوه، بعضې وایي ختم مه کوه، بعضې دا د دغو جهالت دی، دا د اوس زمانې افتراوې دي. پخوا دا شی نه وه. پر 1400 کاله یې په یوه کتاب کې څوک نشي ښکاره کولی. دا 1400 کاله په دین کې دا و قرآن و حدیث دا وایي چې مړو ته د خیر و خیرات، د زکات، د یو وظیفې، د یو تلاوت، د یو دعا د دې ثواب ورسیږي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان چې مړ شي دا خبر خو خورا نازل حال دی که نه، الله دې پر مړو ساکي. حضرت عثمان رضی الله عنه چې په قبر ته ودرېدي دومره بې ژړله دا ږغ مبارکه په اوښکو لنده سول. چا به ورته ویلی ورته چې د آخرت باس کېږي نه ژاړې چې د قبر خبرې یې ژاړې. دول اول د قیامت اول مرکز دا دی. که قبر سم سو ګرد آخرت دې سم دی، که قبر خراب سو ټول آخرت خراب دی. دا خو یو نوې زندګي ده. ګور دا نن چې مردګان موږ پټ کړه دا موږ ته چې غوندې دغسې انسانان دلته ناست وه، خو دا یو بل ژوند ته اوس ولاړل. دا ژوند اوس جلا ژوند شروع سو. دا به د دنیا پر ژوند ډېر نه قیاسه. مبارک علیه السلام وایي دا مړی چې هلته ورسي حیران سي، داسې یي لکه یو سړی چې اوبو اخستی یو شي ته عملي وروي. دا چې دلته دا خلک دعا کوي، یو خیر و خیرات کوي، یو تلاوت کوي، دا چې هلته ورځي مبارک علیه السلام وایي هلته دی په اوسا کېږي، هلته دا مړي ته اوسایي ده. امام طاووس یو عالم دی، تابعي دي، صحابه یې لیدلي دي. د هغه قول ډېرې کتابونه نقل کړي دي. امام سیوطي پوره کتاب پر لیکلی دي. هغه وایي اووه ورځې د هر مړي سره په قبر کې حساب کېږي. اووه ورځې هغه وایي ځکه اووه ورځې به د مړي په کور کې د مړي قریبان خیرات کوي. دغه خیرات هغه حساب باندې وساتي. نو خیرات کول د مړو په کورو کې د هر سړی هر دی چې ګوره زه شرعي مسئله درته وښیم چې بیا مو بل وخت زده وي باره به مو خلک نه خطا کړي. د مړي په کور کې میلمستیا نه دروا. یو سړی چې مړ سو دا مسله زده کړي 3 ورځې به دا خلک میلمستیاوې نه کوي، خلک به نه میلمانه کوي، خلک به نه راغواړي چې په ستو باندې چې راسه زما میلمه یې. دا 3 ورځې مکروه ده، ناروا کار. خو چې کله خیرات کوي هغه چې د مازې مړ سو دستې یې شروع کړي. یو خیرات دی، یو میلمستیا ده. زموږ بعضې خلک فرق د دې نه کوي. زموږ عامیانو ته هم په خوله ورکړي دي وایي د مړي د کور خوراک 3 ورځې نه دي روا. یه عدد ابتراء ده. دا بیا مارته د شریعت خبره نه ده. دا تحتاوي دا مسئله لیکلې ده. خیرات هر ورځ روا دي، اول ورځ یې کوه. ابو ذر غفاري رضی الله عنه صحابي دی د نبي علیه السلام چې وفات کېږي وصیت یې وکړي وایي دا پسه ولاړ دي که زه مړ شولم چې هر څوک زما جنازې ته راله دا پسه حلال کړي خیرات یې کړي. اسد الغابه کې ابن اسیر روایت نقل کړي. عبدالله ابن مسعود صاحب صحابي دی رضی الله عنه هغه پر جنازه برابر شو، پسه یې ورته حلال کړي. هغه ورته یې دا د چیش غوښې دي وایي دی چې مړ کېدي دا وصیت یې وکړي ولا زما پسه حلال کړي زما د اجرې خلکو ته یې ورکړي. نو دوی وایي د مړي په کور کې به خیرات نه کوي، صحابه وصیت کوي په دې باندې یا خیرات کوي اول ورځ یې کوي، اوس یې کوي. دلته که چای څوک راخلي په خیرات یې راخلي، که یو چا ته ډوډۍ ورکوي په خیرات کې ورکوه، چې هر شی دلته کوي په ده انیت یې کوه چې زما مور پلار ته خیرات ورسېږي. خود میلمستیاوې به نه کوي چې خلک په ستوره غواړي. دا خیرات چې کوي په دې یو مسله دې بل سر د خلاصوم. که چیرې دا سړی چې مړ سوی دی د دې کوچني عیالونه شته، کوچني بچیان یې شته چې بلوغ ته نه دي رسېدلي، بیا د ده د پیسو څه نه کوي، د خپله جیبه بیا کوي. ځکه په هغه پیسو کې هغه میراث دی، د دې کوچنیانو حق شته. بیا یې د خپله جیبه وکړه، که چې د هغه پیسو څه وکړې په ځان پسې ولیکه چې دا به پر ما باندې پوري. یو بل مستحب کار ګورېداري نبی علیه السلام مبارک جعفر الطیار رضی الله عنه وفات شوی دی. مبارک علیه السلام صحابه ته وایي د نږدې کلیوالو خلکو ته وایي د جعفر صاحب کره نن ډوډۍ تاسې ور واستوئ، هغه په غم باندې اخته دي.
د کلي خلک زموږ علاقه کې شکر دی دا شی شته د ډېره حالت د دې کلي او د علاقې خلک دا مسلماني همدردیم ده د شریعت مسله هم ده چې دلته میلمانه راځي د یو چای او د یو ډوډۍ خدمت یې به چې دا نور د علاقې خلک وکړي د مړي پر کور دا بوج نه واچي دا د مړي پر کورنۍ بوج نه واچي هغه که خیرات کوي خپل پر طبیعت هغه د دې کار دی دا نور خلک به چې بوج پروا نه چوي الله دې پر در رحم وکړي اله العالمین دې هغه لو لارو ته وسا کړي دا خورا یو نوی ژوند دی ما درته ویل دا عقل باندې به مسلې نه بنا کوي ګوري دا نن چې خلک د ګمراهۍ خواته روان دي دین یې پر عقل راړولی دي تاوان داسې کړی دي نو هغه وایي مړی خدا دې زما مخ ته پروت دی ته به په قبر کې عذاب دی عذاب د کومې خوا دی خدا پښین کې موږ داسې خلک لرو رسالې چاپوي په بازار کې بیشي په اتراټ کې ماجتان خلکو ته وایي په قبر کې عذاب نشته نعوذ بالله که سړی د قبر د عذاب منکر سي د علما ناس دي کافر دی ځکه په قرآن او په حدیث ثابت دی که سړی وایي په قبر کې عذاب نشته دا کافر دی مسلمان نه دی که زر واره کلمه وایي کافر دی خو موږ خو به د شریعت تابع یو دا خو یو نوې لار د موږ ته د قبر حال څوک بیانوي موږ په سترګو نه وینو الله جل وعلا شانه چې قادر ذات یې هغه بیانوي دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ورته بیانوي هغه راته ویلي دي په قبر کې عذاب شته ثواب شته دا قبر یا د جنت باغچه ده یا د دوزخ کنده ده دا صحیح حدیث دی ترمذی کې دا چې نن موږ ته خلک وایي نو دا دین یې ګوره پر عقل کتابونه لیکلي ما سره شته هغه کې خلکو ته وایي مړی دا زموږ مخ ته پروت دی موږ وینو په لاسته وای په ډبره وای په توپا کې وای کې په چړه وای هغه څنګه کې ته عذاب د چشتي ګوره دلته د امړي ته اوسم عذاب دي ته نه پوهېږي خو په هغه عذاب ستا عقل نه رسېږي دې مثال درته وایم لږ یو سړی بیده دی په خوب کې مولا علی قاري صاحب یې مثال پیښي په خوب بیده دی خوب ویني په خوب کې مشکل ګورته پیښ شوی دی کله سړی په یو تکلیف اخته په خوب کې یا په اور کې سوځل کېږي یا یو سړی وژني یا حیوانان خوري سړی په خوب کې څومره په تکلیف دی نارې وي منډې وي چغې وي دلته پروت دی ستا مخ ته هېڅ شی نشته ته نه په خبرېږې ستا مخ ته سړی بیده دی راکښېنستی وایي ولې دې غږ نه کوي خوب مې د دې خلکو سوځلمه په اور کې ما چغې وهلې تور ته بې عقله کله چې موږ د غږ نه دی اورېدلی خو ارام پروت وي نو هغه سړی نه دی بې عقل بیا نو دغه سړی بې عقل دی چې خوب والا ته وایي ته نه یې په عذاب ما درواغ وایي خو هغه په عذاب دی ته نه په پوهېږې هغه د خوب داسې مثال دی قبر کې دغسې دی د باندې سړی جوړ پروت دی دننه عذاب ورته روان دی که نه دا قبر د جنت باغچه ده نو د جنت وایي کمه دی دلته ګوره دا موبایل دی اوس موږ تاسې دنیا کې یو مثالونه پېښوو دا موبایل ونیسه تاسې وینئ ویډیو موبایل کې نیم ښار پکې معلومېږي موبایل کې شنه شی دی ولوې شی دی یوه خښته نه کې ځایېږي خو هغه دی موبایل کې نن موږ تاسې ګورو بس نیم ښار معلومېږي دا څنګه معلومېږي هوبهو دغسې مثال دا یو مثالونه درته وایم د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې به قبر ته یو باغچه را خلاصه سي د جنت یو ننداره به دغه مړي په قبر کې کوي که مؤمن مسلمان و او خپل عمل یې ګټه ورته کړې وه الله دې دغه مردګان د هغو د جمع وګرځوي او که چیرې داسې و چې ناروا و پر ناروا باندې تللی و عقیده یې خرابه وه بیا د هغه مړی دی په هغه قبر کې د دوزخ عذاب ورته راځي بیا به دلته په عذاب باندې وي الله دې زموږ مردګان د عذابه وساتي آخري خبره دا درته کوم ګوري عقیدې ډېر پام د عقیدو کوي نن عجیبه فتنې دي دا خو زه هر ځای وایم خلکو ته خپلې غاړې خلاصوم نن چې دلته زموږ تاسې په علاقو کې فتنې شته دا ډېر وخت نه وي دا پخوا چا د نومونو نه واورېدلي داسې رنګارنګ فتنې نن په دغه علاقو کې خاص کر د پښین په بازار کې بیا اوس د میډیا دور دی هر ځوان ټلیفون په لاس کې دی بس پر ټلیفون یې پېژني نه چې ته څوک یې ملا بالا یې پېژني نه چې هر ملا و چې د هر مذهب و چې هر بېدینه و بس دی وکې کوي د هغه خبرې اوري سبا نو زموږ ځوانان موږ وینو څوک راسه دهریان شوله څوک کپټنیان شوله څوک پنجپیریان شوله څوک سلفیان شوله څوک پر بله بله ولاړه څوک پر بله بله ولاړه خپله زړه عقیده ټینګه کړي دا په اخلاص درته وایم د جمعې ورځ د اوداسه باندې په مسجد کې درته ولاړ یم زما چې د الله په ذات قسمي که داسې پاکه عقیده موږ بل ځای پیدا کړو لکه زموږ د مشرانو چې وي پخواني علما د پخواني احکام که په هر رقم ملایانو پسې ولاړلې ګوره که چې د هر ملا خبرې بللې داسې بلا باندې برابر چې په ځان دې ولا خبر کړي دلته هر شی شته په دپشن کې موږ تاسې وینو ما درته ویل په دغه تراټه کې خلک شته زه یې پېژنم د عذاب د قبر نه مني په دغه کچاري کې ډپټیان یې لري ماسټران دي په اسکولو کې داسې ډېرې بلاوې اوس په موږ باندې ګډې شولې د پخواني علماو پخواني مشرانو عقیدې دغه ډېر ښه طریقې وې دغه اوس موږ په دا طریقو کې ګوره دغه مردګانو قریبانو ته راغلي یو تسلي ورکوو دا دعا موږ کوو دا څه وایو دا مولوي صاحب ګډې وایي الله ویې بخښي الله رحم پر وکړي الهي ګناهګاره به و بنده به و ستا آخري زمانې دی ګناه به کړي دا موږ شفاعت کوو الله ویې بخښي
علما ناست نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که 3 کسان خدای تعالی ته لاس پورته کړي 3 کسان چې الهي دا سړی را وبخښي یو دعا کې یا نور امین وای الله دې لا کیف وربخښي لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم الا اجابهم الله یو حدیث دی چې هر کله خلق را جمع سول یو دعا کې یا نور امین پر وای اله العالمین به وربخښي نو اوس موږ دعا کوو یا څوک درته ودا بدعت کوي یو ته یو دعا کوو 3 دعا یې مکو هلکه ته احادیث وګوره امام بخاری باب لیکي باب التکریر دعاء ثلاثا 3 دعا یې بکې بخاری شریف کې باب دی ابو داود شریف کې باب دی 3 دعا یې کوا امام بخاری باب لیکي باب رفع الیدین په دعا لاسونه پورته کوا دې درته یو دعا وک اوس دا جنونه شروع سو مرته وینو بازار کې جنازه مولا به ولاړ شي د مولا په جامه کې وای بس یو دعا وکړي د درود دعا ضرورت نشته ابل وی لاسونه پورته کېدل په پاتاو کې ناس ته باز ځوانان زوینه ما زه ډیر اجرو پاتاو ته په دغه نور زم باندې طبيعت خراب شي الکه څه څونه هوښیار سولې درجهګر د دنیا د علما او ته هوښیار سولې په دې مجلس کې بس علما ناس لاس پورته کړي یو ځوان به ناس لاس درځان سر دیولې ولی ته خدای ته ضرورت نه لري موږ لاسونه چاته پورته کړي دي تا ته خو مونږ نه نیولې خو الله بلا کیف ته پورته کړي دي د خپل رب سره غواړو ته اوس خپل رب ته ضرورت نه لري چې لاس درځان سر نیولې دي سبحان الله لاسونه د اسکارا نسی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي که سړي الله بلا کیف ته لاسونه پورته کړل الله بلا کیف خالی نور لکی موږ بعض خلک داسې نیولي ټول نیولي څوک په دال کې بازی کوي اتا خدای ته لاس نیولې دي ته په دې فکر وکړه تا بنده ته لاس نه نیولې ته چې دلته یو چا سم سوار غواړي لاس څنګه ورته نیسي دلته د الله جل وعلا شنوسه ابدي ژوندۍ د آخرت جوړه غواړي او لاس رضان سر نیولې دي یا رضان سر بازی کې د شریعت شان اوس د خلکو د سکړې دي یقینا د سیو پسخند پر راړولې دي چې ملامتیا ز خپل پر مولایانو وایم همیشه په بیانو کې چې څومره د مولایانو څخه کمزوري کیږي په دې شان کې یو څه د عوام خلک دي بس عوام خلکو نور کې په شو په بد نه پويږي وای مر امیان یو باز خلک مرتوي ورور خدغه مولایان دي یو ملاوي پر اجرت وامه کو ابل وي اسخات مګرځو ابل وي شنخت مدرو ابل وي سر حاکم کو بل وي ختم کو خدام ستاغونی مولایان زور ته مرور که په نور هیڅ نه پوهېږي په دایوه خبره خو به پوهېږي چې دا 1000 کاله چې په دا اپشن کې نور علاقه پرېږده د خالص خپل علاقه در یاده کړم نور ټول پاکستان افغانستان ټول عجم دا رقم و دا 1000 کاله چې دلته کم دین چلیدي د علماو چې چلوي د اولیاء او بزرګانو نیکانو پیرانو ټول خلک صالحان ګره پر و آیا دا کافرانو که مسلمانانو خدا به مسلمانانو دا زموږ اجري خو به د مشرکانو نه ډکي که مشرکان نه بیا ولې دعا ورته چې دغه مسلمانانو دغه کارونه کول امي فاتحه کولې امي جنازه کولې امي اجريه کولې امي ختمونه کول خیراتونه هم کول شنخت هم درولې دا یو فکر خو وکړه چې اوس چې تنن وای چې دا شرک بدعت دی دا سټاټ افستل چې ګرد اجرو پر موډ ولګیدل دا سټاټ اپا د ګرد پښین پر علما ولګیدل پر پخوانیو دا سټاټ اپا پر د 1000 کال دین باندې ولګیدل تاسو مکوئ دا شان ثابت دی د خپل مردگانو لحاظ ساتي پر سنت طریقو مړي مبارک علی السلام د قبر سر تشنخت درولي لس احادیث لس صحابه دا نقل کړی دي چې نبی علی السلام د قبر سر او شو تشنخت درولي لشت درولي لس احادیث کې راغلي دي نن یو مولا ما ته دا مکه ولې نه کو تا ته څه تاوانې کړی دي مړي تزمرد المحتار لیکلي دي د قبر واشه باندې کې فاجره کې به واشه نه کوي دا مکروه دي ذکر واشه سناوي هغه مړي څه عذاب ورته کوي حدیث کې راځي نبی علی السلام مبارک بخاری شریف حدیث دی د قبر سر په شوته لاشته ودرول ولدا ثواب سناوي عذاب ورته کیږي دی وس خلکو توای هغه د رسول الله السلام د لاس شرف مشتي چې ودرونه پورته کی بریده ابن حسیب صحابي دی دغه بخاری شریف کې روایت دی نبی علی السلام وفات شوی دی دغه ورسته وصیت وکي زما د قبر سر په شوته لاشته ودرول دلته نبی علی السلام نس دا فقها چې وای د لسر په شوته لاشته درو څلور مذهب پر دې باندې قائل دي نن لاشته نس تاجرو کې چې راځي وای ګوره پر دلار اجري یو لاشته نه دا مثلا هم در تفصیل خبري خلاصوم دا لاشته د اجري د سنت نه چې خالد قبر په اول ورځ سنت تبالانه لکه زموږ عوام خلک مش خلک خو اول ورځ چې مړی پټي لاشته ودري بالا بیا نور دي یا اجي سر چې هر وخت د مورپلار قبر تورځي د قریبانو قبر تورځي یو لنده لاشته رخل سر ته درو هر ورځ تورځي هر وخت چې ورته کوشش وکړي یو درخت یې سر تشنکه چې ګرد عمر شنی کاغه نشي کولای هر ورځ چې ور دې لاندې لښت وروړه چې هر ورځ دی وروړل جلا ثواب الله دې تور کی الته د مړي ته په قبر کې ثواب روان دي الته که عذاب وو خدای دې نه کوي هغه عذاب ورته کیږي عذاب اس ونه ډیر کم خلک خلاصي ورته اعمال دې تکسيدي خو الته عذاب په دې پورته کیږي په دغه لښت باندې عذاب پورته کیږي ثواب ور ډیریږي تاسو څه ګناه ده
څه تاوان یې درته کړي دي مړی خدای په بخښي نیت ته ده په بد لکه شیطان لهذا د پخواني لارې د پخواني مشرانو طریقې فاتحې سنت طریقې پر خپلو سنت طریقو باندې وکړي د نوو فتنو ځان خلاص کړي دا ما خپلې غاړې درته خلاص کړلې نور خو الله بلا کیف هر سړی د خدای تعالی بندګان یو هر سړی به د خدای و حضور ته ورځو الله جل وعلا شنو دې د مردګانو باندې رحم وکړي الله العالمین دې د جمعې مبارکې ورځې په خاطر باندې د خپل عذاب څخه خلاص کړي الله دې جنت الفردوس ور نصیب کړي اللهم هل بلغت وما علي الى البلاغ دعاء